د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د لړم په 15مه ولایت مقام کې د دور بابا ولسوالۍ مخورو سره د لیدنې پر مهال وویل په د ولسوالۍ کې د مخالفینو د تګ راتګ لارو د تړلو په موخه په یو شمېر سیمو کې پوستې جوړوي. حاجي سید رحمان مومند او حاجي کوثر خان د دور بابا مخورو په استازۍ د څاګي اوبو ناو او توده چینه هغه سیمې په ګوته کړې چې اوس مهال پرې وخت نا وخت وسلوال تګ راتګ کوي او له امله دوی امنیتي اندېښنې لري. دوی د ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې د قومي تړې له مخې د امنیت په تامین کې همکار دي، خو د ولسوالۍ مقام کې د تحولاتو، روغتیا، پوهنې او یو شمېر نورو برخو کې د ستونزو د حل غوښتنې هم وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل د دور بابا ولسوالۍ څاګۍ، اوبو ناو او توده چینه سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي ترڅو د سیمو لارې د وسلوالو پر مخ وتړل شي او د دور بابا ولسوالۍ سربیره نورې ولسوالۍ هم په بشپړ ډول امن شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال مسؤلین د قومي تړو او افرادو په غوښتنه نه ټاکل کیږي بلکې د قانوني مراحلو له طی کېدو وروسته ګمارنې ترسره کیږي. هغه د خلکو په د ولسوالۍ کې د نشي توکو او نورو قاچاقو په مخنیوي کې د ولسوالۍ مسؤلینو سره د همکارۍ غوښتنه وکړه.